السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، خوست ولایت کې تڼۍ ولسوالي درګي بازار اکثره خوستوال دغه ځای پیژني. قدرمن لیدونکو، دا دومره ځوانان چې راټول شوي ولې راټول شوي دي؟ دلته به تاسې دغه مسجد ګورئ. دغه مسجد ډېر کمزوري حالات کې ده. د دې دپاره لومړی ضرورتونه چې دي او کوم مشکلات چې دي زما څنګ کې ولاړ ورور نه به واورو چې دلته څومره ستونزې دي او څومره مشکلات دي، او مسجد ته او د مسجد په څنګ کې نورو کومو شیانو ته ضرورت ده، هغه به دغه ورور راته ووایي. محترم کروان صاحب، دغه جومات چې دی په لومړي سر کې به دا وایم چې دلته چردیوالي نشته د جومات. کله چې د جومات چردیوالي نه وي موجوده، دغه جومات ته حیوانات او نیر زناور چې کوم چې شی وي چې دلته چټلي منې وي د مسجد نه، هغه داخلیږي او دلته دغه مسجد چې کوم اکرام دی هغه یې منځه درومي. دویم قدم کې به دا وښایم چې اوبه ډېرې ضروري دي. اوبه بیخي نشته. داسې زه یوه نیمه خاطره هم لرم په همدې مورد چې مثال د یو اوبې د نشتون د وجې نه رامنځته شوي، خو هغه چې وخت کم دی ضروري به نه وي چې ویښیم، لیکن ډېرې ضروري دي اوبه، ځکه په هغې د خلک او د سینه کې او نره ضرورتونه رفع کوي. دې سره سم دا د حمامۍ ته ضرورت دی. دې نه ویرولې یعنې دا هغه شی دی چې په لومړیتوب دی د دغې جومات دپاره د جومات په معیاري ډول جوړولو ته ضرورت دی. دغه کومه کوټه چې زموږ د جومات کوټه دو، دا تقریبا 100 نفر هم نشي زیولی، او دلته موږ هر لمونځه ته 400-500 کسونو سره راټولیږي. دلته باید دغې کوټه د مسجد په داسې ډول سره جوړه شي چې تقریبا دغه 600 کسون په یو وخت کې ځي کي. کله چې دغه کورونه وشي نو دې سره به موږ دغه خلک چې دي د سیمې ولسینه دا هم په سهولت کې وي، او موږ دغه جمول چې کوم خلک دلته همیشه لمونځ کوي دغه به هم په سهولت کې، کوم مسافر ونه چې نېرې ځایونه درومي همدلته به هغې دپاره د نوستې او د جګولې ټیټولې او د لمانځه د عبادت کړلې سهولتونه موجود وي. ډېره زیاته مننه. قدرمن لیدونکو، ما غوښتل چې همدغه ستونزې له دوی واورم، ځکه دوی همدلته دي او له دې ستونزو نه ښه خبر دي. زه په تاسې باندې غږ کوم چې راځئ موږ تاسې لاسونه سره یو ځای کړو. لومړی چې د دوی هغه اول ضرورت ده د اوبو ضرورت یې ده. هر هغه څوک چې غواړي دلته د اوبو دغه مصرف په غاړه باندې واخلي، نو ستاسو لپاره یو بهترینه موقع ده، ځکه اوبه صدقه جاریه ده. راځئ په دې کې برخه واخلئ، راځئ په دې کې همکاري وکړئ، مرسته وکړئ، تر څو دلته ډېر خلک له دې نه برخمن شي او تاسو ته اجرونه ورسیږي. نو دا خپرونه په دې هیله پای ته رسوم چې بل ځل د دې داسې یوه ویډیو تاسو سره شریکه کړم، دلته برمو ووایو، دلته موږ چردیوالي وایو او د مسجد کارونه شروع وي. نو په دې هیله باندې دغه ویډیو پای ته رسوم.